د لومړنیو فضانوردانو لباسونه د نننیو پرمختللو فضایي لباسونو په پرتله ډیر ساده وو، خو د خپل وخت لپاره یې د ژوند ژغورنې مهمه وسیله بلل کېده. د 1950 او 1960 کلونو په لومړیو فضایي ماموریتونو کې انسان د لومړي ځل لپاره فضا ته تللو، نو ساینسپوهان نه پوهېدل چې د خلا سخت شرایط پر انسان کوم اغیز کوي. د لومړنیو فضایي لباسونو ځانګړتیاوې څه شی وې؟ لومړی د فشار ساتلو سیستم. په فضا کې هوا نشته، نو که بدن عادي حالت کې پاتې شي انسان سمدستي له خطر سره مخ کیږي. د همدې لپاره فضایي لباس د بدن شاوخوا مصنوعي فشار جوړاوه ترڅو انسان ساه واخلي او وینه عادي جریان ولري، بدن چاودنه ونه کړي او یا زیانمن نشي. دویم د اکسیجن برابرول. په لباس کې د اکسیجن ځانګړی سیستم موجود و چې فضانورد ته د تنفس هوا ورکوله. دریم د تودوخې ساتنه. فضا کې تودوخه ډیر ژر بدلیږي، په لمر کې ډیر ګرمي، په سیوري کې سخته یخني. لومړني ساتونکو لباسونو محدود حرارتي سیستم درلود، نو د اوږدو ماموریتونو لپاره ډیر مناسب نه وو. څلورم د مخ شیشه. هیلمټ کې ځانګړې شیشه وه چې د لمر له خطرناکو وړانګو څخه ساتنه وکړي، د دوړو او ذراتو مخه ونیسي. آیا دا پخواني لباسونه د اوس په پرتله خوندي وو؟ هو، خو یوازې د هغه وخت د ټکنالوژۍ په اندازه. خطرونه ډیر وو. د ځمکې د مدار او د لنډو سفرونو لپاره پخواني لباسونه مناسب وو، د بیړنیو حالاتو لپاره محدود امکانات لرل. که لباسونه سوری شوي وای د ژوند خطر سمدستي موجود وو. د شوروي اتحاد ساتونکي لباسونه د یو اس کې یو د یوري ګاګارین د ساتونکو لباسونو په نوم باندې مشهور وو. همدې لباسونو نارنجي رنګ درلود، د اضطراري ژوندي پاتې کېدو لپاره جوړ شوي وو، یوازې د کپسول دننه کاریدو ته مناسب وو. د امریکا لومړني ساتونکي لباسونه د میرکوري سوټ په نوم باندې مشهور وو چې همدا لباسونه جان ګیلن او نورو امریکایي فضانوردانو کار کړي دي. د امریکا میرکوري سوټ لباسونو کومې ځانګړتیاوې درلودې؟ حرکت پکې ډیر سخت وو. همدا لباسونه یوازې د لنډو ماموریتونو لپاره کاریدل. ننني فضایي لباسونه کوچني کمپیوټرونه لري، پرمختللي د یخولو سیستمونه لري، د مایکروشهاب سنګونو یا آسماني ډبرو پر وړاندې قوي دي. فضانورد کولی شي ساعتونه د بیړۍ بهر کار وکړي، البته چې همدا لباسونه یې اغوستي وي. لومړني فضایي لباسونه بشپړ خوندي نه وو، خو د انسان د فضایي سفر پیل همدغو لباسونو ممکن کړ. هغه وخت هر ماموریت د مرګ او ژوند ترمنځ یو ستر خطر بلل کېده، خو همغو تجربو د نننیو پرمختللو فضایي لباسونو بنسټ کېښود. آیا تر اوسه د فضایي لباس د خرابېدو له امله کوم فضانور ژوند له لاسه ورکړی دی؟ دا تر اوسه د فضا په تاریخ کې یوازینۍ پیښه ده چې انسان په مستقیم ډول د خلا په چاپیریال کې مړ شوی دی. څه پیښ شول؟ د شوروي اتحاد 3 فضانوردان له فضایي سټیشنه بیرته ځمکې ته را روان وو. د راستنېدو پر مهال د کپسول یو وال په تېروتنه سره خلاص شو او د کپسول ټول هوایي فشار له منځه ولاړ. هغه وخت دوی بشپړ فضایي لباسونه نه وو اغوستي، ځکه کپسول تنګ او 3 کسان په لباسونو کې نه ځایېدل. د اکسیجن نشتوالي له امله په څو ثانیو کې بېهوښې شول، ټول 3 واړه مړه شول. وروسته معلومه شوه که فشار لرونکي لباسونه اغوستي وای ښایي ژوندي پاتې شوي وای. له دې وروسته شوروي اتحاد مجبور شو چې ټول فضانوردان د پورته کېدو او ښکته کېدو پر مهال بشپړ فضایي لباسونه واغوندي. اپولو 1 فایر. په دې پیښه کې 3 امریکایي فضانوردان د ځمکني تمرین پر مهال ووژل شول. کپسول کې خالص اکسیجن موجود و، اور ولګېد، لباسونه او دننه مواد ژر وسوځېدل. دا مستقیم د لباسونو د خرابوالي له کبله نه و، خو د لباسونو او فضایي سیستم د خوندیتوب نیمګړتیا پکې مهم رول درلود. آیا کله هم فضایي لباسونه په فضا کې سوری شوي دي؟ تر اوسه داسې رسمي پیښه نشته چې د فضا د قدم وهلو پر مهال د فضایي لباس بشپړ خرابېدو له امله یو فضانورد مړ شي، خپل ژوند یې له لاسه ورکړي. خو خطرناک حالتونه رامنځته شوي دي. زموږ بدنونه د ځمکې د شرایطو سره عادت دي. د ساه اخیستلو لپاره هوا شته، د اتموسفیر فشار شته، مناسبه تودوخه شته، نه ډیره ګرمه او نه ډیره سړه.
اتموسفیر مو د وړانګو او کوچنیو فضایي ډبرو څخه ساتي، خو په فضا کې دا هیڅ هم نشته. انسان به په څو ثانیو کې بېهوښه شي او ښایي یوازې څو دقیقې ژوندی پاتې شي. له همدې امله فضانوردان فضایي لباسو ته اړتیا لري. دا لباس اکسیجن برابروي، فشار ساتي، د بدن تودوخه کنټرولوي، د فضا له خطرونو څخه ساتنه کوي. د فضایي لباس جوړول ډیر پیچلي دي، ځکه باید هم خوندي وي او هم دومره انعطاف ولري چې فضانوردان وکولای شي کارونه ترسره کړي. ناسا په 1980 کلونو کې د فضایي لباسونو جوړول پیل کړل. له هر نوي فضایي پروګرام سره یې لباسونه لا ښه کړل، اضافي ساتنه یې ور زیاته کړه او حتی د سپوږمۍ پر سر د تګ وړتیا یې هم پیدا کړه. فضایي لباسونه دوه ډوله دي، هغه چې د فضایي بیړۍ دننه اغوستل کیږي، هغه چې د فضا بهر د کار لپاره دي. لباسونه ډیر قوي او خوندي وي او EVA فضانورد کولای شي ساعتونه بهر کار وکړي. د EMU فضایي لباس دا د ناسا مشهور لباس دی چې له 40 کلونو ډیر وخت راهیسې کارول کیږي. دا دوه مهمې برخې لري. د بدن په شکل اصلي لباس، شاته بکس چې د ژوند ملاتړ سیستم لري. فضانورد له لباسه مخکې څه اغوندي؟ ځانګړي حفاظتي لباس، د یخولو لباس چې د اوبو نلکې لري او بدن یخ ساتي. د فضایي لباس طبقې، لباس شاوخوا لسګونه طبقې لري، فشار ساتي، د شکل ساتلو لپاره، د سخت ګرمۍ او یخنۍ د مخنیوي لپاره، د مایکرو میټرایډ او زیانونو پر وړاندې ساتنه. د لباس رنګ سپین دی ځکه سپین رنګ د لمر رڼا بیرته منعکسوي او لباس ډیر نه تودیږي. د ننه مهمې برخې د اوبو کڅوړه د څښلو لپاره، د کنټرول بکس، د اړیکو سیستم، د اکسیجن ټانکونه، بیټري، سنسورونه، راډیو او انتن. په فضا کې تا کله چې فضانورد له سټیشنه بهر کار کوي دې ته EVA وایي. دوی ځانونه د رسۍ په وسیله سټیشن سره تړي ځکه که جلا شي بیرته راستنېدل یې ډیر سخت دي. راتلونکی لباس AXEMU، ناسا او ایکسم سپیس نوی لباس جوړوي چې AXEMU نومیږي. دا به د راتلونکو سپوږمۍ ماموریتونو لپاره وکارول شي. ځانګړتیاوې: لا زیات انعطاف، ښه لید، د لاسونو اسانه حرکت، اوږدمهاله سپیس واک، له شا څخه پرانیستل کیږي او اغوستل یې اسانه دي. فضایي لباس یوازې کالي نه دي، دا یو شخصي کوچنۍ فضایي بیړۍ ده چې انسان د فضا په تشه کې ژوندی ساتي.